دغه کتاب یو څه مضامینو باندې مشتمل دی، په یو څه مقاصدو باندې مشتمل دی چې د هغې ټولو مضامینو مقاصدو بنیادی خبر د رب العالمین یووالی منل او تسلیمول دی. د انبیاء کرامو بالخصوص د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت او د هغه مبارک پیغمبري منل دی. آخرت باندې ایمان، د رب العالمین په کتابونو ایمان، په ملکو ایمان، هغه څه چې د علماء کرامو نه د دغه بهترین کتاب مقاصد موږ تاسو اورو، د دغه مقاصدو باندې مشتمل کتاب رب العالمین دنیا ته رالیږلی. یاد ولرئ دوستانو، د دغه مقاصدو په اوله مرتبه کې بیانونکی شخصیت زمونږ استاسو خوږ پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم و، او د ده مبارک مسئولیت او ذمواري دا وه چې د الله تعالی دا بهترین کتاب خلکو ته ورسوي. د همدې وجې نه چې کله محبوب آخرنۍ خطبه لوستله، امام بخاری رحمت الله علیه په دې مستقل باب لګولی، صحابه کرام ناست دي، نبی علیہ السلام خطبه وی او په دې خطبه کې آخري اعلان دا کوي، الا فلیبلغ الشاهد منکم الغائب. خبردار ای زما صحابه کرامو، په تاسو کې چې څوک دلته حاضر ناست دي او زما دا وینای واورېدله، نو زما دا وینا دي غائبینو ته ورسئ، زما دا پیغام دی غائبینو ته ورسئ. او بیا د دغه امت نه یو لوز اخلي او ورته وایي چې انا قد هل بلغتو، ای زما امتیانو، ایا ما د رب العالمین پیغام تاسو ته در ورسو که مې ونه رسو؟ امتیان رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جواب ورکوي، د الله نبی او تا د رب العالمین پیغام موږ ته را رسولی، د شپې هم د ورځې هم، د خپل سر په بدل کې هم، د خپل مال په بدل کې هم، د خپل خاندان په بدل کې هم، هغه کم مسئولیت چې رب العالمین ستا په اوږو باندې ایښی و چې یا ایها المدثر قم فانذر وربک فکبر، د رب العالمین نه خلق ویرول، د الله تعالی یووالی خلکو ته بیانول، هغه مسئولیت دې په اتمې طریقې ادا کړی. محبوب لوز د امت داخلي، د هغې نه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه سترګې پټوي، چونکې دا خدمت د دین یا هغه څه چې نبي علیه السلام په دنیا ته راتګ کړی وه، دا ختمېدونکې سلسله نه وه. دین اسلام د یوې زمانې پورې خاص دین نه وه، دا عالمگیر دین وه، د قیامت د ورځې پورې به دا سلسله همداسې روانه. رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړ، دین په میراث کې امت ته پرېښوده، دین په میراث کې علماو ته پرېښوده. هغه څوک چې نبي علیه السلام په خپلو لاسونو روزلي وه، چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو د نبي علیه السلام د امانت، هغې صحابه کرامو د هغه په شان په اتمې طریقې د خپلو سرونو مالونو او د اولادونو په بدله کې د دنیا کنج کنج ته ورسو، په جریبونو ځمکې، په میلیونو میلیونو ځمکې صحابه کرامو فتح کړې، د رب العالمین د یووالي اوازونه یې هلته وکړل، د دین اسلام او د توحید بیرغونه یې هلته ودرول. خو د صحابه کرامو نه بعد چې دویمه طبقه راځي، هغه طبقه د تابعینو ده. په تسلسل باندې د صحابه کرامو د خدمت نه بعد دغه خدمت د دې امت تابعینو دنیا ته ورسو. تابعي هغه چا ته وایي چې چا د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام لیدلي وي. داسې عجیب دین دی او داسې یو برکتي پیغمبر مو درلوده چې کوم تابعین د صحابه کرامو نه بعد راغله، داسې یو عجیب خدمت یې د رب العالمین دین ته وکړه چې دنیا د هغې مثال نشي پیش کولی. د هغې تابعینو د جملې نه
چې موږ او تاسو نن د نوم سره شاهدان یو او موږ او تاسو د نوم سره اشنایي لرو او په ډاډ او په ناز او فخر د هغه نوم اخلو زموږ او تاسو بهترین امام و مقتدا امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه دی د مبارک تابعی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام لیدلي هغه وراثت چې د مبارک ته پاتې و د اله العالمین د دین د خدمت او د هغې د ترویج په اتمه طریقې خدمت کړی علما د امت لیکي امام ابو حنیفه رحمه الله د مبارک تابعی دی اګیار دې طرف ته زور کوي په چا چې د امام صاحب شان ښه نه لګېږي و امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تابعی رؤیت دی په دې معنا چې تنها صحابه کرام لیدلي اما د صحابه کرامو نه روایات نه لري د هغې نه احادیث نه دي رانقل کړي اما موږ په ډاډ وایو او په اطمینان سره وایو د دعوې په شکل باندې وایو سیوطي رحمه الله کتاب لیکلی تبییض الصحیفه په هغې کې دې خبرې طرف ته زور کوي چې امام ابو حنیفه رحمه الله چې څنګه تابعي رؤیت وه د نبي علیه السلام صحابه کرام یې لیدلي وو همدغه شان تابعي روایت هم وه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو نه احادیث رانقل کړي وه معزز سامعینو نن که موږ او تاسو خپلو بچو ته دا وایو چې موږ د امام صاحب په مذهب باندې یو یا موږ او تاسو دا وایو چې موږ د امام صاحب په مذهب یو امام صاحب عادي انسان نه و زمونږ استاد خوب پیغمبر محمد عربي صلی الله علیه وسلم د دغې بهترین هستۍ د راتګ پیشنګویي خپل امت ته کړې وه متعدد علماو د حدیث مبارک راخستی محبوب فرمایي لو کان الدین عند الثریا لناله رجال من ابناء هؤلاء یا لو کان الدین عند الثریا لناله رجال من ابناء فارس چې دا دین به د ثریا دستوري نه هم راښکته کړي احناف محدثین خو پرېږده د دې امت چې کوم نور عمده محدثین دي که هغه شوافع دي او که موالک دي اکثرین په دې باندې عقیده لري چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه پیشنګویي رب العالمین د امام ابو حنیفه رحمه الله په حق کې رښتیا کړې وه واقعا امام ابو حنیفه رحمه الله هغه هستي وه چې د رب العالمین د دین خدمت یې وکړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو خدمت یې وکړه د قرآن عظیم الشان د اسرارو او د رموزو خدمت یې وکړه همدا وجه ده علماء کرام ناست دي دا د محدثینو په منځ کې چې محدثین په کومو احادیثو ډېر ناز کوي او ډېر فخر ورباندې کوي هغې احادیثو ته علما ثلاثیات وایي ثلاثیات هغه احادیثو ته وایي چې د نبي علیه السلام او د یو راوي ترمنځ درې واسطې وي علما لیکي څومره چې واسطې کمیږي همغه نه هغه حدیث ته قوت ملاویږي امام بخاري څومره عمده انسان دی څومره لوی انسان دی د مبارک فرمایي چې 1,00,000 صحیح احادیث د نبي علیه السلام راته یاد وو 2,00,000 د نبي علیه السلام عام احادیث راته یاد وو هغه امام بخاري چې کتاب لیکلی چې نن امت نوم په ناز اخلي او د امت جمهور په دې عقیده لري چې اصح الكتب بعد كتاب الله تعالى الصحيح للامام البخاري رحمه الله د رب کریم د کتاب نه وروسته صحیح ترین کتاب په مختم ځکه باندې هغه کتاب د امام بخاري رحمه الله دی ډېر عجیبه شروط دي د احادیثو دپاره وضع کړي دي او په دې کتاب کې ډېر روایات راخیستي دي نو چې عمده کتاب دی صحیح ترین کتاب دی په دغې صحیح کتاب کې علما کرام لیکي ثلاثیات چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه رانقل دي هغه 22 روایات دي یعنی 22 هغه روایات دي چې د امام بخاري او د نبي علیه السلام ترمنځ درې واسطې دي او دغسې روایت چې یو راوي رانقل کړي ډېر ناز او فخر پرې کوي وایي هغه حدیث مې موندلی چې زما او د نبي علیه السلام ترمنځ درې واسطې دي پکې مشارحین د احادیثو چې وګورو هغوی دا خبره لیکلې چې دغه 22 روایات چې امام بخاري راخیستي دي د 5 راویانو نه رانقل کړي وایي په دې 22 روایاتو کې 21 روایات هغه دي چې امام بخاري رحمت الله علیه ته د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د شاګردانو په توسط را رسېدلي او دا یو حدیث ته هغه چا په توسط را رسېدلی چې هغه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شاګرد نه دی او خپله چې د امام صاحب روایات څنګه او تاسې وګورو اکثر یې ثلاثیات دي ثنایي روایات پکې هم شته چې د ده مبارک او د نبي علیه السلام ترمنځ 2 واسطې دي معزز سامعینو د دغسې بهترین امام
مقتدیان یو مونږ او تاسو دغسې بهترین امام مقتدا لرو مونږ او تاسو رب العالمین دې د ده مبارک په مسیر او د ده مبارک په لاره باندې مونږ او تاسو ټولو ته استقامت نصیب کړي دا کومه بهترینې جلسې انعقاد چې شوی الله تعالی دې مولوي صاحب عرفګل ته او د هغه سره چې څومره همکاران او دوستان دي په دنیا او آخرت باندې نیکې بدلي ورکړي دا اداره او مدرسه دې رب العالمین آباده لري زموږ د ټول ملک او د وطن دپاره او بالخصوص د دغې پاک اسلامي نظام د استحکام دپاره دی الله تعالی سبب و ذریعه وګرځوي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته جزاک الله احسن الجزاء د جناب محترم مفتي صاحب څخه ان شاء الله د رحمت باران شروع کېدونکی ده د عبدالله بن مسعود